ډېرې دي شاه حسین باچا د افغانستان باچا هر خلکو ټوله موټران یې بار کړي دي 8 دانې دي څه د دو دي لیدلی یا ډېر وخت مخکې لیدلی نو نن بیا د خیره سره بیا که څوک لاس دې ځای ته ډېر پام کوئ که موټر دومره ښایسته معلومیږي بیا به انشاءالله زه تاسو ته در وښیم کابل کندهار عمومي سړک دی یا ډېر کارونه هم په دا مځکو کې شروع دي ښه سې کور چیرې دی مسجد دی او دې خوا ته زیارت دی ما نوم راته ولاړ دی زه غږېږم ښه دا بل لاس ترموز هم پسې راشه که بس زموږ د کور ډوډۍ ده اذان هم شروع دی ورسېدو مځکه یې ښایسته جوړه کړې ده ته ډبره غورځي مسابقه ده یا خلک راځي چې د مازدیګر ټیم ته وینې دې خواته السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو کابل کندهار عمومي سړک دی د غرمې 12 بجې دی نو غوښتل مو ستاسو ډېر دوستانو سره مو وعده کړې وه چې یو ورځ مو بیا د خیره سره د اخوند صاحب زیارت ده نن ډېره ښایسته لمرینه ورځ وله هوا هم ګرمه وله نو بس راووتو د خیره سره ولاړ به شو نو د اخوند صاحب زیارت به هم در باندې وکړو د تر اخوند صاحب پورې به دا لاره هم در باندې ووینو او د غرمې دپاره مو ډوډۍ و چای هم راخیستې دي دورې به یو ځای کښېنو پر یو ښه ښایسته لوړه سطحه باندې یا لوړه غونډۍ باندې نو غرمه به هم تېره کړو زیارت به هم وکړو نو یو بلاګ درته جوړوو تاسو راځئ بلاګ را سره تعقیب کړئ ګوره دا دي ځینې کسان بیا دلته ګوره په میله راوتلي دي وینې ولاړ دي نو ورځ ښایسته ده هوا هم ښایسته ده چې هر ځای ودرېږي ښه خوند کوي نو موږ به هم انشاءالله بیا دغسې یو ځای درېږو اسمان خو وینئ ماشاءالله چې ښایسته وریځ ده او دا هم موږ وروسته د دامان په ساحه کې یو نو رواق د خیره سره د اخوند صاحب زیارت که کوم دوستانو نه یې لیدلی یا یې ډېر وخت مخکې لیدلی نو نن بیا د خیره سره را سره ووینئ نو تاسو بلاګ را سره تعقیب کړئ نو شاوخوا د سړک بغلو ته بس د کوچیانو کږدۍ هم دي نو بس یو څه وخت لا د لوی کوچیان بیا د دې وروسته نو چې هوا کندهار ښار کې ګرمېږي بیا پسې ځي بالا ځو تر هغه ځای به سره ملګري یو تاسو بلاګ تعقیب کړئ او دا زموږ ورځ را سره ووینئ چې ورځ چیرې تېروو غرمه چیرې تېروو ډوډۍ چیرې خورو چای چیرې خورو موټر خو نو ډاکټر صاحب چلی او زه ورته ناست یم پر طبیعت ته یو ځای دی په دغه ځای کې دا ځینې دوستان که ځي یو خوا ته یا وختي یا ناوختي نو دلته یو جمپ شته بیا ډېر احتیاط کوئ ځکه زه یو وارې ورسره مخ شوی یم داسې دی چې سړک نوی جوړ شوی دی د دوو سړکو تر مابینځ دغه ځای دی وینې دا ګوره دا موټر والا به خبر نه وه نو بیا که څوک لاس دې ځای ته ډېر پام کوئ که موټر تیز یا کوچنی موټر در سره وي نو بیا بیخي خوږوي موټر هم خوږوي کېدای شي سړی وارخطا هم کړي نور خو نو لاره مکمله سمه ده ماشاءالله لاره کې مشکل نشته دې خوا ته دا دې وینې ده کوچیان پسونه دي
نو هرې خوا ته چې ګورې د هوا او فضا او منطقه داسې خړه معلومېږي هېڅ شی هم نشته مخکې چې به موږ کلو بیا به پر دا ځای وکړو وینې پر دا سړکانو به کلو په خامو کې ستاسو به په یاد چې ډېرې سختې دوړې به هم وې بد حال به اوس دا دی ماشاءالله سړک پوخ دی ښه پر طبیعت روان یو دا د ډاکټر صاحب څنګه دی سړک دا سړک بیخي برابر ده خو بیا هم احتیاط ښه خبره ده و احتیاط پکار دی او نو کېدای شي د خوند صاحب ته نور هم ډېری کسان تللي ځکه اوس بیخي ډېری کسان د میلې لپاره ورځي نو بیا راوځي عموما دا نه چې د خوند صاحب زیارت دغه دښتو کې هر ځای مثلا اوس دلته ګوره ډېری ځوانان دي ګوره کرکټ کوي وینې ښایسته د کرکټ میدان دی نو بالا ازاده فضا ده چې باران سوی بیا نو بېرته وروسته لمر راوخیږي بیا نو ډېر پاکه فضا یې نه ده یو ورځ دوې وروسته لکه دا نن څنګه ښایسته پاک موسم دی یو ورځ به په دغه دوکان کې شیان راخیستي دا ځای چې دی په دغه کې ډېر ښایسته معلومېږي په پسرلي کې دونه ښایسته معلومېږي بیا به انشاءالله زه تاسو ته در وښیم دا یو طرف بل طرف یې دواړه ښایسته تک شنې غنم و دا شان یې کرلي یو موټر اوس هم لاندې روان دی دا د کوچیانو کښتۍ دي د فارم وګوره خانزاد صاحب چې نو هر ځای فارم وویني بالا ورته اندېښنه شي وایي زه به یې وارې ورسم یو نظر به وایي ځینې واخلم د ده خبره صحیح ده دا چې هر څونه ډېر ګرځې دغو نه مختلف نظرونه پیدا کېږي د باران اوبه اوس هم د سړک بغلانو ته ولاړې دي وینې ښه باران وسو ماشاءالله داسې خوندور باران وسو د ځینو دوستانو که په یاد یې د هغه یوه ډبره وینئ دا د کابل کندهار پر لاره باندې بیخي د ډېره وخته څه ده دلته دغه ډبره د هغه وینې کېدای شي د ډېرو دوستانو په یاد یې یا یې لیدلي یا ورسره مخ سوي دا خواته داسې خورونه دي ډېر کارونه هم په دا مځکو کې شروع دي ځکه دا موسم دی چې مځکه واړول سي غنم شیان پکښې وکرل سي ځینې کسان دیمه کري دیمه هغه غنم چې په د باران اوبو ته کرل کېږي ډاکټر صاحب کوشش کوي چې تر دغه مخته چې تر بابوجي بیا به دوی وایي چې ټول ولاږ و بابوجي اوبه دی چې دا غټ پخوانی سیصد سې دی یا سیصد دو دی Yarın kısparsam. Yani damat melavar şkariş. دوستان داسې پورته کېږي پر دغه لاره باندې نو یوارې به موږ ته ولاړ شو د خیره سره د زیارت طرف ته به ولاړ شو زیارت به وکړو نو بیا به د خیره سره راوګرځېږو دلې به یو ځای موټر پورته کړو موټر به ودرو نو خپل شیان بیا هم به سره راشوه کړو نو سړک ته ډېر نږدې دی د اخوند صاحب زیارت او بیا سړک هم بېرته جوړ دی دا د وینې داسې ښه کوچنی ډېر کمبره سړک یې دی او پوخ دی شاوخوا ګوره دا مځکې هم سره برابرې سوي دي په هغه لوړه سپینه یې ګوره ګنبده ښکارېږي لاندې یې زیارت دی او په زیارت کې بیا نوی مسجد و دا شیان هم شروع سوي دي هغه هم جوړېږي نو اوس به ورسو د خیره سره نږدې
وبې ګورو زیارت به در باندې وکړو د خیره سره موږ به هم زیارت وکړو او په تاسې به هم زیارت وکړو نو د اخوند صاحب په نامه مشهوره ده دا ساحه یو کوچنی کلی هم دی دا دې ځینې نور دوستان هم راغلي دي ولاړ دي زیارت کوي ښه ستا کور چیرې دی د جکر هلته دی ښه ما د زیارت سره ښه را شوه سو نو دې خواته دا مسجد دی او دې خواته زیارت دی اوس زیارت ته ورځو د خیر هغه د ځان ته جوړه کړې وه دا مقبره دا ځای جوړ کړی و ځان بیا دغه وصیت کړی چې ما به دلته پټوي ښه د ده د مرګ څونه وخت کېږي 2.5 کاله یې کېږي 2.5 کاله یې کېږي د مرګ نو دا ځای یعنې 2.5 کاله مخکې دا ځای جوړ شوی بیا بیرته ورغوئ شاید صاحب که اوله سره دغه جوړ بیا به نه خراب شوی دی یا د ګمبد نه د څه خرابه شوي لاس لا چا نه دی هسې رنګ مو ورکوو داسې ورته پیدا شي هغه پیدا شي رنګ ورکړي مسجد اوس تازه ورته جوړېږي مسجد مې جوړ کړي نیکه مې جوړ کړي دا مې دواړه په یوه پله سره راواخلي هغه دغسې د طالباني داسې سړی ورته جوړ دی نیکه سید څخه ځوان نیکه جوړېده غواړي هغه ته مې ویل مسجد ته دې د سارا خلک زیات دي پر نیکه باندې د ښار خلک د باندې ولاړ دي مسجد په ما ورسېدو هغه مې بدل جامه جوړه کړه هغه دا بل سړي دا نیکه دوه کسه دا کور یې ورته نور قبرونه ته ورته ډاکټر صاحب د دې تقریبا کور 2.5 کال ډېر پخوانی ځای دی سوی نه دی خاص سوی دی ډېر خو بس لږ په کارو په داسې شاوخوا کې داسې مرمت ورکوو ځای په زاړه ښار کې و د میا صاحب خبرې خو ډېرې دي شاه حسین باچا د افغانستان باچا هره خلکو ورته ویل چې باچي میا صاحب ته څه نه شي هغه دی یې غوښتل چې باره ویل باچي کوه زه فقیر ملنګ سره یم زه باچي نه کوم بیا زه داسې بیرېږم ته به افغانستان پرېږدي یا شاه حسین ورته کېدل اسان لاره هغه لا بس ومه هغه ویل نو زما د خدای په امان دی چې ول افغانستان به نه اعتماد کوو ته چې به جوړو نه جوړو تر څو د منارې میا صاحب چې ول د ښار پای ورته ونیسه دی میا نور محمد صاحب دی دواړه په یوه نامه دي به ده چې ول د امان ورته ونیسه دا د امان ده دا زموږ موجکار افغان صاحب په اړه مو د حاجي صاحب څخه لږ معلومات درته واخیستله نو 2.5 کاله یې کېږي چې وفات شوی دی دلته ورته ولاړ یم ډاکټر صاحب دی بل منځونه وکړي د خیره سره او د سونه کوي دی او د سونه به وکړي نو بیا ځای لوړ له خیره سره کښېنو ډوډۍ به هم وخورو نوشي جام به یې کړو چای به هم وڅښو نو بس دا و زیارت خدای پاک دې وکړي چې تاسو لیدلی او مینه و هغه تنده مور باندې ماته شوي دا پهلوان هم راته ولاړ دی زه غږېږم ښه د هغې جامه د وینې نوې جوړېږي د یو شخصي تجار له خوا څخه نو حاجي صاحب ولوی هغه راته ولوی
زه یې در جوړومه. دا ده او د سو ځای دی او د کابل کندهار عمومي سړک دی یا غټ موټر پر روان دی. نو دې خواته به موږ ډاکټر صاحب موږ موټر سموو. دلته یې راوله، دلته یې داسې ودروه، دا ځای پاک د شی به پکښې هوار کړو. داسې دی ولاړ شه بېرته داسې راسه. اوس ډاکټر صاحب ډریوري کوي. دا نیم ساعت کېږي چې موږ ورته انتظار دی موټر سموي. راځه 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 ډاکټر صاحب، راځه راځه. دا بل لاس، دا بل لاس، دا بل لاس کاټیکه، دا بل لاس ځه کاټیکه 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 کاټیکه. اوس یې سیده، اوس یې دا بله کم پول کاټ که. راسه لږ لږ راسه 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 سیده که سیده که سیده که راسه 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 نه ایله کېږي راسه. بس 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 ښه ده ډاکټر صاحب چې ټیلر نه چلایه. نو شان میان به ځین راشوه کړو. دا موټر مو په دې خاطر دلته ودروئ چې موږ د باد مخه ونیسي. د دې خوا څخه باد دی. دلته به شی هوار کړو. دا هوار کړه. مسله او شام به راشوه کړو. تر ټول اول به لمونځ کوو که ډوډۍ خورو ډاکټر صاحب؟ ځه دغه یې که هوار یې که. زه دا مسله راواخلم، مسله مې هېره شوه. دلته ډېری کسان راځي. نو وروسته کېدای شي راسي. هاخوا ته یو خیمه هم ولاړه ده او دې خوا ته ځینې نور دوستان هم عادي ګوره ناست دي. دغو نه به باد وګرځوي. اوه ترموز هم پسې راشوه که. زه به صرف لمونځ وکړم، بالا به ډوډۍ وخورو. صحیح ډاکټر صاحب؟ بالا ټوله به لمونځونه وم. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ډوډۍ تیارېږي. نو څیشي م راوړي دي. نو ډوډۍ ولې دوه ځایه ده؟ پیرکی ده یا نسته پیرکی؟ دا نو بس زموږ د کور ډوډۍ ده، د وطني غنمو ډوډۍ ده. دې ته نو دغه وایي د تبخي ډوډۍ ورته وایي. د تناره ډوډۍ نه ده. دغه راواړوه د سلاتې ده. ګوله مې کول نږدې موبایل غورځولی وای. لوبیا لږ سره او وریجې مو نور سره راواخلې ډاکټر صاحب. ولې ما هېر شو. دا ونیسه ډاکټر صاحب. زه د خپلې لوبیا خوند وګورم. دې تکلیف ما خلاص کړي. ښایسته دغه دی. د موټر خو ډېر باد وګرځولی. زه چې ولاړم ما ته ولګېدی. نو دا لوبیا ده. دا لوبیا چې ابروز ما رانیولې او دا دغه لوبیا ده، د روزګانۍ لوبیا. یو څه سړه شوې ده. و ماته چې ده ښه وطني رومیان وای بیا ښه خوند کوي. اوس پیرن خو وطني رومیان نشته. انشاءالله چې پسرلی شو بیا به د خیر د وطني رومیانو سلاتې خورو. نو موږ به د خیره سره دا خپله ډوډۍ وخورو. نو د ډوډۍ بعد به بیا انشاءالله ستاسو سره هم ګپې کوو. الحمدلله ډوډۍ مو وخوړله، لوبیا مو نوشیجان کړله. مخامخ لمر ته ناست یم. د چا خبره وایي زه بیا لمر ته سترګې نه لرم. ډاکټر صاحب ته لمر ته سترګې لرې؟ په عینکو کې لرم. نو ښه خوند یې وکړئ. دا رقم میله بیا ډېره ښه خوند کوي چې ډوډۍ دې تیار درسره راوړي، چای دې هم درسره راوړي، بالا راسي د لې ماجي شان هوار کړې، خپله میله پیل کړي. نجیب هم راغوښته نیمې لارې ته موږ راغلي، نیمې لارې ته به دوی راغلي. یا د دوی د خوا ډېره لاره ده. دوی بیخي نه یې راغلي، لاس فیصد هم نه یې راغلي تقریبا. خیر بیا به بله ورځ به د خیر سره دغه وکړو. نو اوس نوبت دی انشاءالله. دا چې مستې یا شړومبې مو نو یې را سره راوړې، نو یو ګیلاس چای که څه هم ژر ښه نه وي. د چای هم ماشاءالله ډېر وخت شوی دی.
داسې خوندورې سوي دي چې بیخي دا دې ورته وګورئ ورسره لرو چې شي هاخوا ته مخامخ ښایسته غر مخامخ دی وینې اذان هم شروع دی دې کې نو موږ لرو خورما کشمش او دی لږ لږ سندل هم پکښې شته دا سندل دی او دا خورما ده نو بله به یو ګیلاس چای به وڅښو ستاسو په اجازه دا دي موټران روان دي موږ یې پسې حسابو دا دي وزې هم رالې وزې دي پسونه دي یعنې کوچنی سیرلی دی وینې دا دنه اچھا دا دې وینې دا یوه دانه څونه کوچنۍ دانه ده یو خوا ته کوچنی نانۍ هم را روان دي موږ هم ډوډۍ مو وخوړله چای مو هم وڅښلې نو ډاکټر صاحب ته مالته راځه داسې ښایسته هوا ده اوس باد هم بیخي کرار شو باد ودرېدی نو داسې به وګرځېږو شاوخوا دلته ډېر ښایسته پټي دي کار کېږي پولې دا شیان یې جوړ کړي دي فکر کوم غنم یو شی به کري دا به هم در باندې ووینو یو څه به داسې شاوخوا وګرځېږو که نه زړه مې دی زړه مې داسې دی ډاکټر صاحب چې نه هغه ځای ته ولاړ شم خو ته نه راسره ځې دا زما خو یوازې ستا ده زما خو دغسې زړه نه ده نو د هغې درته انتظار شي یا داسې به وکړو داسې به سوکه سوکه وګرځېږو که دوستانو به دا خړې دښتې او دا ښایسته ژمنۍ فضا ووینو سمه ده دا دی راورسېدو مځکه یې ښایسته جوړه کړې ده نو نه پوهېږم څه شي به پکښې کریا هسې ورته برابره کړې ده او دې خوا ته یې څه شي کرلي دي غنم به یې وه دا دې لږ لږ راشنه سوي هم دي کوم پالیز دی یا د پالیز دا رقم جوې نه وي دا هم غنم دي و د پالیز جوې هغه رقم وي لکه ما تاسو پکښې کله دغه جوړوي دا اوي دي او دا دې وینې دی پکښې اخته هم دی دا چې ده د افغانستان د وارداتي برېښنا پایه یا خاده ده څونه غټه ده دا خو د لرې څه دغونه غټه نه معلومېږي پایو لپاره یې بیخي ډېر ځای غار کړی دا ټوله ځای داسې نو دا خو پسې دې پسې به څونه کیبلان راځي ډاکټر صاحب څو درانه درانه کیبلانې او تا که فکر ورته کړی هغه د غزني و دې خوا تا فکر کړی دی داسې ورسې تر دې خادې راندې ودرېږي دا کیبلانو دی بژاری دا برق چې کې روان داسې ژاری کوي غټ غږ کوي ډېر برق انتقالي دي ته ډبره غورځي مسابقه ده د ډبرې د غورځېدو ما خپل ټارګېټ ورته ایښی دی دا وینې دا ما ورته ایښی دی بالا دې دوی مات کړي ما غورځولې ده هر وخت چې ډاکټر صاحب زما ټارګېټ مات کوي بیا ما ته ووایه صحیح ده و دا زما ټارګېټ دی ګوره اوس یې ډاکټر صاحب غورځوي ما خپل ټارګېټ سر زه بیا په ډبره کې ډېر تکړه یم ما یې خپل ځان نه در معلومېږي او زما ټارګېټ دې مات کوي ډاکټر صاحب یو څه دې بالا هم کوي زه بالا نه کوم ډاکټر صاحب اوس یې نه غورځوم بالا ډبره دلته نور هم ډېر دوستان راغلي دي دا دې وینې اور یې بل کړی دی نه پوهېږم چای او شی پر پخوي که څنګه خاطر نور خلک هم دي موږ چې تللي وو هغه دا وه دې خادې ته موږ راغلي وو هغه انډیوال یې اخر هم وغورځوئ نور یې موسیقل تیز تیز چلوئ چې بېرته راپورته کوي دا دې څونه موټران یې بار کړي دي 8 دانې دي 8 دانې موټران یې بار کړي دي میله وال یا خلک رازیات د مازدیګر ټیم ته وینې دې خوا ته
دې خواته دی دا خو لا مخکې م اوس نو دا کسان دا لرګي هم راوړي دي ورپسې بلوي دې خواته ناست دي دې خواته پسې ناست دي دلته ورته ناست دي نور کسان هم پسې را روان دي نو نور موږ هم شان سره ټول کړله دا دي نو موږ خو ډېر وختي راغلي وو موږ غواړو چې ولاړ سو نو اوس چې کسان راځي هغه به دلې کښېني او ډېر کسان هلته د زیارت سره هم ولاړ دي دغه دې وینې نو هلته اوله پلا ورځي زیارت کوي نو د هغه ځای څخه راپورته کېږي دلته او ماخستن هم دلته ډېری کسان دي دلته که اور یې ورته بل کړی یې ټوله ناست نو مره به موږ ولاړ سو د خیره سره چې چیرې ځو نو تاسو راځئ تعقیب مو کوئ ګوره هوا اوس تر هغه هم ښایسته پاکه معلومیږي وینې هغه هر څونه ښایسته معلومیږي هغه خواته هم ډېر خلک شته وینې د راده په مابینځ کې خلک ګوره ناست دي بیخي لرې لرې خلک تللي دي دا خو نو بس کابل کندهار عمومي سړک هم دی خلک پر ځي و راځي هم دلته ګوره تقریبا دغه خلک وینې دا موټر به وینې په دا غره کې دلته لاسته راځئ د خیره سره ځو پر موږ ناوخته کېږي د مازدیګر لمانځه ته به یو ځای ته ځان ورسو بالاخره موږ هم بېرته راورسېدو ښه په خیر سره عینو مینې ته دا دی ماشاءالله دلې هم ښه راشو کش دی دا و زموږ د نن ورځې یو ولاګ خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی تر یو بل ولاګه پورې موږ ته راکړئ اجازه ښه وخت ښې چارې بای بای